بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول اول ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم. ډېره ښایسته غونډه دلته کې په جبه خوش کې جوړه کړې ده او ډېر په شارټ نوټس باندې الحمدلله یو ډېر جذبې سره دا پروګرام روان ده او ما خپل ټایم نه هم د مخکې رالم او بیا هم الحمدلله دې ټول راغونډ شوي دي او همدغسې وړه وړه پروګرامونه موږ لګیا کوو او څه ځای کې غټ پروګرامونه هم وشي. ما ته صرف یو مشکل دا ده چې علاقه ډېره لوی ده او هر ځای ته رسېدن ما ته لږ باندې مشکلات شته ده ځکه چې ټایم ډېر کم او تاسو ته پاته ده چې په مختلف طریقو چې کوم دا موږ یې راایثار کړي وو الیکشن اعلان شوی او کاغذونه یې راته خراب کړو بیا ما کاغذونه ټیکول های کورټ په ذریعه بیا چې کوم ټایم و د الیکشن کمپین ډېر کم و د فردن خپل ملګرو ته خپل مشرانو ته خپل کشرانو ته هغسې ونه رسېدم چې څنګه پکار وه چې څنګه ما همیشه خپله حاضر شوی یم او ما به دا خواست خپل ټولو د خټکنامې مشرانو ته کشرانو ته خویندو میندو ته چې دې وخت کې دا چې کومه موقع ده دا یو داسې موقع ده چې موږ په 8 فروری باندې دا چې کوم تحریک روان کړی دی عمران خان صاحب دا کامیابول موږ دپاره ډېره ضروري ده ځکه چې دا راتلونکي وخت کې موږ د بچو د مستقبل فیصله وکړئ نو ما به دا خواستي چې تاسې که لږ ډېر انسان دا غلطۍ به شوي هغې هم معافي غواړم او ما قصدن به داسې غلطي نه کړي خو بیا هم که مانه چې داسې غلطي شوي هغې په حوالې سره زه به دا خبره وکړم چې نه مې اول تاسې ټیټ سترګې کړي یې نه به مخکې مې انشاءالله ټیټ سترګې کوم او په راتلونکي وخت کې زه به د خان صاحب سره څنګ په څنګ ولاړ وم او زه دا وینم انشاءالله دا چې کومه جذبه د خلکو کوم محبت د خلکو کې نو انشاءالله په راتلونکي وخت کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت را روان ده په صوبې کې هم او په مرکز کې او انشاءالله دا چې کومې د ترقۍ سفر 2013 نه پاکستان تحریک انصاف حکومت شروع کړو دا په دې مخ په وړاندې بوزو انشاءالله او دا علاقه به نور هم روښانه کوو او انشاءالله زه امید ساتم چې ما د ټول علاقې څومره ملګري دي هر سړی به چې کوم عمران خان جوړوي هر سړی به خلیق جوړوي او چې کوم لږ ډېر خفګانونه دي یا که چا نورې پارټۍ ورته کې دي هغې ته هم تبلیغ وکړي هغې ته هم کوشش وکړي چې راشي موږ سره ملګري شي دا چې کوم موږ میشن روان کړی ده دا ډېر ضروري ده راتلونکي وخت کې موږ د بچو مستقبل لپاره نو انشاءالله زه امید ساتم چې په 8 فروری باندې به یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت راځي انشاءالله او تاسې په ذریعه تاسې په مینه محبت سره به انشاءالله موږ په دې کې کامیابي حاصلوو.